مبین وایي په سوشل میډیا باندې چې کوم خبر راځي چې 2.5 افغانان وژل شوي دي یا 300 یا 3.5 نو ویل کېږي که هر چا دا ثبوت کړه چې دومره افغانان وژل شوي دي نو چې څه جرم غواړي زه به یې ورکړم. هغه دا هم ویلي دي چې زه نه د امارات طرفي کوم نه د جمهوریت او نه د کوم بل چا، خو تر اوسه پورې چې دومره مړو باره کې خبرې کېږي او ویل کېږي چې دا وژل شوي دي نو وایي چې دا چورلټ دروغ دي. دې باره کې چې کومو سیاستدانانو یا د پی ټي ایم مشرانو ویډیوګانې جوړې کړې وي یا نغمې هم ویډیو جوړه کړې وه، ویلي وو چې طالبان د اوس دغه مړو شوو کسانو بدل واخلي او د دوی د زر تر زره پوښتنه وکړي. نو وایي چې دا ټول دروغ دي، نه خو داسې څوک وژل شوي دي، نه په چا باندې داسې د ایران لخوا څه برید شوی دی. دا یې هم ویلي دي چې که داسې مړي شوي وو نو کیدای شي چې اوس خپلو کورونو ته راوړل شوي وو، خو تر اوسه پورې یو مړی هم افغانستان کې یو ولایت یا یو ولسوالۍ ته نه دی راوړل شوی. نو هغه په دې وجه باندې هم وایي چې دا هسې پروپاګنډه ده او هسې خلک غواړي چې د افغانستان او ایران ترمنځ داسې یو جنګ داسې یو فضا را پیدا کړي چې د دواړو ترمنځ تعلقات خراب شي او دواړه یو بل ته لاس او ګریوان شي، یعنې په جنګ باندې اخته شي. نو دوستانو تاسو څه نظر لرئ؟ که تاسو څه معلومات لرئ چې رښتیا هم داسې څه مړي کورنیو ته وړل شوي نو موږ سره ضرور معلومات شریک کړئ.